ستا په ملک وګوره دا تاسو جوړ کړي خلق چې دي نننې اخبار وګورئ خبریں ستا د ملک وزیر څلورو ښځو سره نیولی شوی دی څلورو ښځو سره او بیا د هغه ښځو فوټوان هم ورکړي دي او د هغه ښځو ځایونه هم ښودلي دي چې دا ښځې د کم کم ځای وي او بیا یې د هغه میلو فوټو هم ورکړی دی چې وزیر دا میلو دی د دې میلوګانو خلاف جهاد به څوک کوي دا رزیلان به څوک ټیک کوي دا کمینه به څوک ټیک کوي دا آینده نسل به تاسو ګورئ دا به ټول ډماني دا به ټول کنجراني آینده نسل به ګورئ آینده ښځې به تاسو ګورئ دا به ژوندی دنې وي که د هغه وطن خلک ښځې دنې شوې او نن په اخبار کې د هغوی فوټوان د وزیرانو سره راځي چې د کم وطن کاږه به چا وکته نو د ګولۍ نشانه کولو به نو زه به تاسو نه څه ګیله وکړم نن چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه لور یې بربنډه کړه لږ په خېټه موړ دی دا نن اخبار نن اخبار وګورئ مشرق دا څه بلا دی خبر اخبار دا څلور ښځې چې د وزیر سره نیولې دي نو یوه پکې اپریدی ده زم اپریدی یم یو پکې اپریدی ده ما ته ملګري وویل دا یو خو پکې اپریدی ده مال سم کار دی ولې اپریدو په تیرا او په قبایلو کې د خپلو مفادو دپاره د څوکیدارۍ دپاره او د سکول د ټیکې اخیستو دپاره د جینکو سکولونه واغسته لس کاله پس به ګورئ د قبایلو اپریدی به هم برګی چرګی په یونیورسټۍ کې ګرځي دا به وګورئ یو راځي ما ته وایي چې پی ای صاحب ته مې لږ شپرس وکړه لږ شپرس مې وکړه د څه شي نوکري غواړي څه غواړي پی ای صاحب له وایه چې ماله د ښځو وړکو سکول راکړي د ښځو وړکو سکول تاسو خدای هلاک کړه چې هلاک تاسو مولانا عبداللطیف صاحب نه تپوس کړی دا خو ټول صوبه سرحد کې یو مفتی دی چې ښځې ته خط ښودل څنګه دي په اسلام کې خط ښودل کالجونو کې هلکانو سره یو ځای کېنول خو پرېږده په ټلیفون کې اپریټرانو هلکانو سره یو ځای کېنول خو پرېږده په بینک کې هلکانو سره جینکۍ کېنول یو ځای خو پرېږده خط ښودل په اسلام کې څنګه دي خاري په روژه کې د اپیس پسې ختم وکړو بر شو چې د جنت توتي شو بر یو خام خیال دی یو دوکه ده چې ما پکې ته اچولی یو دوکه ده قرآن و یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ادخلوا فی السلم کافا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض کم شی چې لږ تا ته اساني په هغې خو د ایمان شته چې کم تا ته ګراني په هغې د ایمان نشته ما لیدلي ما 315 سال بعد یو بزرگ قبر جوړولو لاندې ورکوشم لحد می سوره کو امیدو ثابت پکې دننه پروتو ثابت 15 منټه می په لاس ووالو د شوکر خامتا کپنه سترګې می پرانیستې غاښونه شونډې غږیره دا څه پروت لکه اوسې سیټي کریم بخش 15 کاله پس رئیسته چې تابوت نه تخته لري که مالی دلو دا څه پروت لکه اوسې او 3 میاشتې پس مې یو مړی 13 ورځو کې ولیدو 3 میاشتې پس قبر جوړېدو
او ګلکار را پسې راغې وراشه لک خدای ته وګور چې ورمنډه نکړه دا د لړمانې د قبر نه راووت. کوم چې 300 کاله بعد مې ژوند ثابت په قبر کې ولیده نو ما وایي چې دا هغه په خپله ویلي دي چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشان. تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشان. درویشان مونږ ته وي دا وزیرانو بادشاہانو ته چاپلوسی کوونکي دې ته درویشان وي. درویش خو رحمان باباو چې اورنګزیب بادشاہ ورته ویل چې زما دربار ته کله کله راځه ما ته اشعار وایا ویل زه ستا دربار ته ویلاو ورته وی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنگ د زمانه زما غلام دی اورنگ د زمانه زتا غلام ګرم زبستا دربار ته څنګه راځم. خو یو ټکی مې واورا چې اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاراج کا په دې تخت غاوره کېږه ما سردلان دی بتی پریزي. درویشان دا خلق بزرگان دا خلق. درویش ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه فقیه د زمانه هندوستان تلارو محمود غزنوی په سنت حمله کوله حمله ولی کوله یو کونډه ورتراله زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړی ده. محمود غزنوی ورتل په ما د روټای حرامي چې ترسو می استاد زوی د ګوتی بدل اغستې نه روټای دی حرام په 45 کال د پاکستان کې ستا ملک چرته بار ملکونو ته دیلم لاړو چالکه تاسو اسلام خشه دی اسلام راوړي لار تلی دي څوک دا تاسو چې کله شنه رنگونه ځان لور کوي کله برګ ور کوي کله صرف ور کوي کله څو ور کوي کنه دا برګي چربي شي ماما لار چر دیکھو قرآن یوازې الفاظ ما اوري هدهد مارغه غیب دی چراغ سليمان علیہ السلام دی یختونونی چرته ودل و شهر سبا خبر مې درته راوړل التسری الته یو بادشاہ د بلقیس نامه ده 12 تلاندې جنگي جرنیلان دي او هر جنگي جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج دی ول خدا زما خط ورته اوسه خط ورته چلی کی سليمان علیہ السلام مونږ ورته خط لیکو چې ورونه دغه برا کې لیک سپیر پارت غنم برا کې سیمنٹ برا کې سریا برا کې مونږ خدا خط نه لیکو سليمان ورته چلی کی انه من سليمان یعنی استرف سليمان انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين او بلقیس راشه مسلمانش او د هدهد په غاړه کې خط واچولو او هغه په هوا یوړو په محل کې ورنه اوس په دې سینې ورته کې چې خط پړاو کو اسمبلی کال کړه چې دا خط راغلی جرنیلانو جنگ کو ول جنگ نه کو خیر ستو فو ډالو مالو کسی میسه پکې وشوي پته ولګیدا چې دا پیغمبر دی اسلام نه راضي کیږي بلقیس را روانه شو چراله سليمان عليه السلام ورته پیریان او دیوان دائیں بائیں ودرولې دي او دایره واستو په تخت کې کېنول چې کېنول نو څوی بلقیس چې د شان او کته خبره واوریدي قالت رب انی ظلمت نفسي بادشاہ دا خزانه خزانه خزه دې ته وي
رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے خدایا دا دومره موده چې ما د غیر الله عبادت کړو په ځان نه ظلم کړو خدایا اوس می اسلام راوړو خو د یری نه لله رب العالمین خدایا تا د پاره بادشاہان به په یو خط مسلمانول نن په 45 کاله کې ستا ملک د اسلام لپاره کړی څه دي دوی خو اسلام تباہ کړو رسوای کړو. ما خو د پیرنګیانو زمانه لیدلې ما د هندوانو زمانه لیدلې ما د سیکانو زمانه لیدلې اغه حیا او اغه شرم اغه پردا اغه دین اغه مذهب چې کوم د پیرنګي په دور کې په دې ملک یو زما په خدای قسم کوسی بوی مشتا بوی نشتا. د پیرنګیانو په دور کې زمونږ د خار خزو به دلاخیا چولې دلاخه او پرتوک ته وای چې د پرتوک د پاسه به بل پرتوګه چوله پاسه به په بورکوا دا څه لپاره ول به دا بل پرتوک مې زکه چوله چې دا د پرتوک کپڑا مې پر دې سره ونه ګوري دا نن خزو ګوره ده لکه خوشحال شي ښا ټول وردا کی کنه داوکا دا سروانی پلار لکه لندره کبت ځان بچکه کینی در باندې در سوریږي تا ملک تباہ شو حیات لاړه غیرت لاړه شرم لاړه نو دی وجنا په دې خوش فهمای کې مبتلا کېږي زمارونو چې صرف روزه کې او رمضان کې ختمو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغستلو په الله نه 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 دا چې نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې والی الله په بی دین ورټوب کا ته پوښتنه په خبره چوری راواله جهاد کوي د بی دینه خلاف کدی ملکی د دې ذلیلنا او رذیلنا دا توقع تاسو کوي چې په دې ملک به اسلام راولي نه دین راولي زموږ انتخابات وګوره علما تباہ کړ دوی علما تباہ کړ مشایخ هغه د خلوت پیران تباہ کړ بے نظیره چې بادشاہ غناوه د مشایخو کانفرنس کړو صاحب چې کم تیلونه بزان مګلی مالې چټه را د ټلیفون کوي 6 لک روپۍ درکو خو یوې غنټې لدی مجلس تر کې کزما دوستي چې دا کانفرنس تیر شي ته دا 6 لک چک بیا راولېګا تی بیا راولېګا چې ظالم کني आले ولی بیا څه کوم چې درلېګم دا تجربه کړې دا د سود د زکات پیسې چې دوی د بینکونو نه کټوتیانې کوي په دې سوچ کړي سیاسي رشوت ته مليانو پسې ګرځي دا اوقاف وزیر داسې د بزرګ جمیل زوی شو چې مولانا 2 لک روپۍ ورکړي په خپل پیسې سپېولي کا 2 لک روپۍ ورکړي دا هغه د سود پیسو کټوتی ده او دا تحقیقاتو کوي چې دا زکات کیږي کنه چې کم کټوتی دوی کوي په بینک کې 7.5% سود چې کم په سلو پسې لګي 2.5 ته بینک کټ کی 15 بیا مالک تور کی زکات خو به د اصلي مال نه ورکې یعنی سلو نه بدونی مې وباسي نه په خبرو پوهیږي او دا بدبخت مالدار چې دی زکات نه ورکي وای بینک کټ کړی دی نو موږ یې څه نه ورکو ستا ملک ټول د خدای د قهر شکار دی قرآن صرف د ثوابونو کتاب نه دی قرآن قانون دے د مسلمان دستور العمل دے کہ دکانداری کے کہ تجارت کے کہ ٹھیکیداری کے کہ ملاتوب کے کہ پیری کے کہ میاتوب کے کہ شیخی کے کہ بزرگی کے اور سچ کے قرآن نہ بتپوس کے ٹھیک شو پر پاکستان کے ہو گئی د لاڈمی کالے د انگریز جوڑ کرے قانون دے د پیرنگی ترسا پورے دا ستا په دې تانه کې دا اف آی آر چې پروت ته په دې ډګرې تانه کې اف آی آر اف وای
یریږي نه نشته بار پولیس اف آی آر دا اف آی آر چا د پاره دی په دې اف آی آر کې چې غریب چارج شي نو پولیس یې قانون دی لاس کې واغست او په دې اف آی آر کې چې سرمایدار چارج دا اف آی آر نشته کشته نشته کما چې 302 داوا وشي الله زوړندای مې پټاک او چې سرمایدار باندې 302 داوا وشي په بنگله کې ناس کیو اف آی آر چا کیږي هم تاسو لیدلی دي دا ستاسو د ملک د پیرنګي قانون دی په دې دبره سرک باندې کې صحیح روجا خورا دا ټول دکانداران پر راپسې د کافر زوی وای دا بلستنو والا او دا مالوچو والا او دا نو والا کټینو والا وای یا کافر ولی روجا خورا روجا راشي کنه سبا لګ راشي چې زم بوزم لګ انترکان ہوتلتا دین ہوتلتا گرین ہوتلتا رائل ہوتلتا زم لگ بوزم لاندې د غرمې موټرې ولاړې تاسو مچانک خېجو التدا سنداګانو ګور ته هوا چې دروغه خړه یعنی څه راځم راشد برته غریب پیټ یو چتر دروځه خړه د تندې مړ کېدو کافر شو سرمایدار زنتلا کی د شپې چرګان او پولونه خړلې او سار روزه خوري کافر نه دی خبره مې دا کوله چې ابوالحسن خرقانی سنت باندې حمله کولو ته ورغه چې ترغه روټای نه خورم چې تر څو مې د دې بډای د ګوتې بدل د ټول هندستان نه نه اغسته نن هندستان وګوره کشمیر د مرداري تیکه تر اوسه پورې 15 کاله وشو منځ کې پرته ده زرګونه لکونه مسلمانان په کباب شو تر اوسه دا تیکې فیصله ستا ملک نشي کولی دا تیکې فیصله کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی جهاد کانفرنس دی او کشمیر دی کیمپونه لګي کشمیر دی او کشمیر دی یو کفر اپ سره کشمیر جهاد له جلسه کوم بیا به حکم خو ولکور ته بزو کنه مال خبر باندې یو ټینګ سړیږي کله نیک ته کشمیر روانيږي خضوع او کني زه خو جهاد کانفرنسونه نه کوم وروړه ولنه چې خلک لږ ګرم شي موږ دې لپاره یو تا ګرمو چې ورځه کې جنت ته د شیعاګانو ورونه شیعاګانو مولا چې تقریر کوي سکینه حسین دا سناس کی خدای صاحب اغیوات امولون سکینه یدعای فزان راکی دیکھو گو رہے خاندل میں خدا ہم رکھا ما تو گو رہی ما پا پاڑا چنار کے ہوئے مال چې دا د سکینې په نوم باندې د غریبو په ځان راکېښونه د ملا جنت بدي شي سره ملا جنت خوښ نه دی تا ته چې ویم چې کمیس وباسه او په ځان راکېږده دې کې جنت دی نو زه ولې کمیس داسې ښځه خو نه یم چې زما زم سره یم که نه نو زه ولې کمیس نه وباسم ایمان دې ته وایي چې محمود غزنوي په خپل لاړو چا ورته وی چې دلته بزرګ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه چې ته ورولېږل دی خو وګورئ اوس چې ورغه چې تا بادشاہ غواړي ابوالحسن خرقانی جواب ورولېږل چې زه اوسګار نه زه اوسګار نه محمود غزنوي ورته ولیکل چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوي زه اولو الامر بادشاہ تراشه هغه ورته لاندې ولیکل چې د آیات کې ترتیب دی اول اطیع الله دی بیا اطیع الرسول دی بیا اولو الامر دی زه لا د خدای د تابعدارۍ نه نوزګار شوی مخکې رسول پاتې دی ته خو درېیمه درجه کې محمود غزنوي ته چې دا چت ورغی هغه په خپله را روان شو
چې را روان شو